پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ناست دی، د صحابه داسې قطار ناست دی. یو صحابي دی مشهور صحابي حضرت عمرو بن العاص چې د مصر او فلسطین او د اردن د دې ټولو علاقو فاتح په خپل وخت کې. حضرت عمرو بن العاص هم مجلس کې ناست دی. چې کله ناست دی نو د باندې لکه دې کلکین کې د یو سړي سایه ښکاره سوه یا شکل ښکاره سو. د هغه سړي د راننوتلو څه مخکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وایي که یو سړی د مځکې پر مخ یقیني جنتي لیدل غواړي نو دې سړي ته ګورئ چې دا اوس راځي. دا سړی یقیني جنتي دی او د دې په جنتیت کې یو شک نشته. که یو سړی زړه دا غواړي چې زه د مځکې پر مخ باندې جنتي انسان ووینم بس دې سړي ته وګورئ. حضرت عمرو بن العاص وایي چې زما سره نور مجلس پاته دی، بس دا سړي طرف ته متوجه سوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو سړي متعلق دومره په یقین سره یو خبره وکړي نو بیا به د هغې په جنتي توب کې څه شک وایي. لږ ګړی بعد یو صاحب راننوتی در دروازه، د هغې په راسته لاس کې چپلکې دي، په چپه لاس کې چپلکې دي او د هغې د ژیرې مبارکې څه د اوداسه اوبه بهیږي، اودس یې کړی دی. رالی مسجد نبوي کې چپلکې یو طرف ته کښېښوې او سلام یې ووایي، د پیغمبر علیه السلام مجلس کې کښېناست. حضرت عمرو بن العاص وایي زه نور د مجلس په ترتیب نه یم پوه سوی، په ټوله مجلس کې مې نظر په دې سړي کې دی. چې کله مجلس ختم نو صحابه کورو ته سره ځي، زه چابک د مخه ولاړم، په لاره کې ورته ودرېدم چې هغه سړی رالی، دستي مې مصافحه ورسره وکړه. ما رمارت الحضرت یو عرض کوم، ورڅه عرض کوي؟ ور زما عرض دا دی چې زه یو ورځ دوی او درې ستا په کور کې میلمستیا غواړم، که زما سره احسان وکړې یو ورځ دوی او درې په خپل کور کې شپه راکړي، په دې نیت باندې چې د دې سړي اعمال ووینم چې دا سړی کم عمل کوي چې د ده متعلق پیغمبر علیه السلام دومره په یقیني باندې د جنت بشارت او زیری پیش کړي. او دویم شرط مې دا ور باندې ولګوی چې کله د میلمستیا شرط منظوره کړي ما ورته حضرت یو بل شرط لرم، هغه دا دی چې په کومه حجره کې ستا شپه تېرېږي ما ته به په هغه حجره کې اقامت راکړې. وایي هغه سړي در لاس ونیولم، کور ته یې راوستلم او ټوله ورځ د هغه سړي څه نه جلا کېږم. او چې کله شپه راله د ماخستن د لمانځه بعد د دې سړي سره حجرې ته ولاړم نو ټوله شپه په ویښو ورته انتظار یم چې دا سړی د شپې څه عمل کوي. هغه سړي مې په ټوله شپه کې څه ناولده عمل نه ولید چې د سهار لمونځ د لمانځه دپاره راپورته سو. زم راپورته سوم رالو مسجد نبوي له، چونکې هغه وخت کې عام طور تهجد کول د عامو صحابو عادت و. هغه سړي مې یو څو رکاته تهجد وکړو، ما مې یو څو رکاته، داسې خاص ناولده عمل یې نه دی کړی چې د هغې په خاطر زما یقین دا راسي چې د دې عمل په وجه دی جنتي دی. دویمه ورځ ټوله ورځ ورسره ملګری یم او دویمه شپه مې د ده په حجره کې تېره کړه. درېیمه شپه ورسره ملګری یم، درېیمه شپه مې په حجره کې تېره کړه چې کله 3 ورځې پوره سوې او ما د ده یو خاص عمل نه ولیدی چې د هغې پر بنیاد زما ذهن دا جوړ سي چې دا د جنتي توب عمل دی. نو باره مې ورته ویل صاحب چې رخصت مې اخیستی، ما ورته ویل سړی په اخر کې یو پوښتنه درڅه کوم. وایي دا راته ویل چې راسوي که څه پوښتنه کوي؟ او ما ورته ویل چې په فلان ورځ چې ته مسجد نبوي ته راتلې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور کې ناست او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډېر تاکید سره ستا د جنتي توب بشارت او زیری پیش کړي او زه دا 3 ورځې ستا په کور کې په دې وجه باندې در پسې وم چې ستا د جنتي زندګۍ اعمال ووینم چې په کوم عمل باندې جنتي، لیکن ستا زندګي کې ما داسې عمل نه ولیدی چې پر هغې باندې زما یقین دا راسي چې د دې عمل په وجه دی جنتي دی. وایي هغه سړي راته وویل سړی چې کوم زیری او کوم بشارت زما دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی دی، الله تعالی ډېر مبارک بشارت را په نصیب کړی دی او زه د دې په خاطر باندې دا د الله ډېر لوی نعمت بولم. لیکن زما زندگی کې هیڅ عمل نشته، زه د فرایضو د واجباتو څه سوا د نورو اعمالو کوونکی نه یم. لیکن یوه زندگی مې دا ده چې مدینه منوره کې زندگی تېروم چې مدینه منوره کې کم چا سره زما ژوند تېرېږي که د هغې د طرف اول د خپل جانبه پر هغې باندې تجاوز نه کوم او چې وس مې اوسي د هغې په زندگی کې خوشحالي پیدا کوم، د هغې کومک کوم، د هغې مرسته کوم. لیکن چې د کم جانبه څه پر ما باندې تجاوز رالی، زما سره ناجایز وسو او پر ما باندې ظلم وسو، په دماغ کې مې دا کښېنولی دی چې دې شي ته په دماغ کې ځای نه ورکوم. پر دې غوږ باندې راله، پر دې غوږ باندې ووتله، دې سترګه باندې مې ولیدل، پر دې بله سترګه مې وایستل. بس زما سینه صفا ده، زما په زړه کې د چا سره بغض نسته، زما زړه کې د چا سره عناد نسته او زما زړه کې نفرت نسته، زما زړه د محبت سره ډک دی. نه ما ورته ویل دا هغه عمل دی چې پر کوم عمل باندې پیغمبر علیه السلام ستا دپاره بشارت او زیری بیان کړی دی. روایاتو کې راځي څوک حضرت سعد ابن ابي وقاص
چې په عشرو مبشرو کې چې پر کوم چا د جنت زیری وسو اخرنۍ حضرت سعد ابن ابي وقاص. نو مقصود مې دا دی چې زندگی کې ژوند داسې تیرول چې د انسانیت په همدردی کې پر سړي باندې تیر سي، او کم سے کم د انسانیت د تکالیف انسان ته د تکلیف رسولو څخه ځان قتل، او کچیرې د یو چا د طرفه انسان ته تکلیف را ورسیږي نو پر هغې باندې د هغې سره د عفو